الحمد لأهله والصلاة على أهلها وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا صدق الله العظيم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يواكئ فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل قال فأطبقت عليهم السماء. رواه أبو داود. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وآله وأصحابه أجمعين. د تعلیم الاسلام رادیو د لارې و ټولو محترمو اوریدونکو ته اولا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وړاندې کوم. دوهم محترمو درنو مسلمانانو، دا چې زموږ او ستاسو پر علاقه باندې د باران اورښتونه ځنډېدلي دي، نو چونکې باران او اوبه د تمامو انسانانو ضرورت دی، بلکې د انسانانو څخه علاوه د تمامو حیواناتو، چارپایانو، پسونو، مرغانو، حشراتو د ټولو ضرورت دی. او قرآن مجید کې الله سبحانه وتعالی فرمای وجعلنا من الماء كل شيء حي. موږ د دې اوبو په ذریعه هر شی ژوندی ګرځولی دی، یعنی د اوبو په ذریعه باندې الله سبحانه وتعالی و دغو شیانو ته چې د الله مخلوقات محتاج دي او دوی ته الله تعالی بقا او ژوند ور په نصیب کړي دي. اوبه د الله سبحانه وتعالی خورا عظیم شان نعمت دی. د اوبو قدر په هغه سیمه کې، په هغه علاقه کې و خلکو ته معلومیږي چې د شنګ او استعمال اوبه په پیسو باندې اخلي. دا چې زموږ او ستاسو پر سیمه باندې الله سبحانه وتعالی بشماره برکات را نصیب کړي دي او اوبه پر موږ باندې پریمانه او پراخه دي. همیشه په مساجدو کې، په جاموګانو کې، په کورونو کې د خپل توان تر بسه اوبه لرو، نو واقعي خبره ده چې دا د الله رب العزت پر موږ باندې خورا عظیم احسان دی. نو د محترمو اوریدونکو څخه یو څو غوښتنې عرض دی د تعلیم الاسلام رادیو د لارې څخه و دوی ته وړاندې کوو، تر څو دغه نعمت د همیش دپاره زموږ په نصیب کې وي او په دې نعمت کې الله جل وعلا شانه موږ ته نور برکت راواچوي. د اسمانه څخه، یعنی د اسمان د طرفه څخه د ورځې څخه چې اوبه اوروي، دا یوازې الله دی. د الله څخه بغیر هیڅ یو مخلوق پر دې باندې توان نه لري، قدرت نه لري چې د ورځې څخه اوبه راکښته کړي. الله سبحانه وتعالی قرآن مجید کې فرمایي افرأیتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن. الله عز وجل فرمایي وای تاسو ګوري د دې خبرې جواب راکړي، هغه اوبه چې پاکې شفافې شک ته برابرې وي او تاسو یې څښئ، دا تاسو د اسمانه څخه راکښته کړي دي، د ورځې څخه راکښته کړي دي، او که موږ یې راکښته کوو، نو د دې خبرې جواب خو واضح دی چې د اوبو راکښته کوونکی، نازلوونکی ذات یوازې الله رب العزت دی. د هغه قرآن مجید کې الله عز وجل فرمایي قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. تاسو ګوري د دې خبرې جواب ووایاست. الله سبحانه وتعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ته د خپل وخت د انسانانو څخه پوښتنه وکړه چې تاسو د دې خبرې جواب ووایاست. که چیرې ستاسو اوبه په مځکه ننوځي او کښته سي، نو څوک دی چې بیا تاسو ته چینهداره بهیدونکې د مځکې څخه راوتونکې اوبه راولي؟ نو بیا جواب واضح دی چې د الله سبحانه وتعالی څخه بغیر بل هیڅ په مخلوقاتو کې څوک دا قدرت نه لري چې اوبه انسانانو ته راولي، انسانانو ته اوبه ورکړي. نو د دې دپاره اوله خبره دا مهمه ده چې موږ په خپله روزمره زندګي کې چې اوبه استعمالوو، د اوبو په استعمال کې فکر وکړو. په مساجدو کې خلک تر سترګو کېږي د اوداسه پر مهال باندې په اوبو کې اسراف کوي، زیاتې اوبه استعمالوي. د هر اندام د پریوللو پر مهال باندې د
څو واره څخه دی کار اخلي. حال دا چې سنت طریقه 3 واره د هر اندام پریولل دي، او کله چې مخ پریولي یا لاسونه پریولي یا د سر مسح کوي یا پښې پریولي، نو په مساجدو کې یا کورونو کې موږ وینو چې دغه اوبو نلکۍ دغسې عامه پاته وي، دغسې روانه بهیږي چې په دې سره خورا ډېرې اوبه ضایع کېږي. نو د الله تعالی جل جلاله د نعمتونو شکر لازم دی، او په دغه وخت کې د اوبو شکر دا دی چې سړی سی استعمال کړي، بې ځایه دا اوبه توی نسي. نو یوه خبره د خپلو درنو اوریدونکو عامه مسلمانانو څخه، خواصو عوامو څخه دا غوښتنه ده چې د اوبو په استعمال کې فکر وکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سعد رضی الله تعالی عنه ولیدي چې اودس یې تازه کوه، کیدای شي د اوداسه پر مهال به د هغه څخه اوبه زیاتې استعمالېدلې. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته ویل ما هذا الصرف یا سعد؟ قال افی الماء صرف؟ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وإن كنت على نهر جار او كما قاله عليه السلام. اوبه یې تویولې په اوبو کې زیات اسراف ځینې کېدی، زیاتې اوبه استعمالېدلې. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ویل چې ای سعده دا څه حالت دی چې ته اوبه زیاتې استعمالوې؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې سعد رضی الله تعالی عنه دا خبره وکړه، هغه ورته ویل افی الوضوء صرف؟ ایا د اوداسه د استعمال په اوبو کې هم اسراف شته؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څنګه جواب ورکوي؟ ورته فرمایي وإن كنت على نهر جار، اگر که ته د یو روانې ویالې پر غاړه باندې لا هم دا اسراف دی. نو یوه غوښتنه د عامه دوستانو څخه دا ده چې د اوبو په استعمال کې انتهایی کوشش وکړي چې اسراف ونسي، بې ځایه اوبه استعمال نسي. دوهم، په دغسې حالت کې چې بارانونه او اورښتونه وځنډېږي، په مځکه کې خلک شتونه کروندې وکري، حیوانات تږي وږي پاته وي، او مرغان په هوا کې په دشتو په غرو په اطرافو کې دغسې تندې پاته وي. انسانان و اوبو ته ضرورت لري، په کښتو باغو شاوخوا اطرافو کې د خلکو اوبه کښته روانې وي. نو په دغه وخت کې موږ ته څه کول پکار دي؟ د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سنت طریقه دا ده چې استسقا به کول. استسقا څه ته وایي؟ معالي قاري صاحب رحمه الله په مرقات کې لیکلي دي استسقا ویل کېږي طلب السقیا یا طلب السقی، یعنی د اوبو پلټنه، د اوبو غوښتنه، دې ته استسقا ویل کېږي. په دې باره کې مختصره خبره دا ده چې د جناب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څخه دا هم ثابته ده چې د لمانځه دپاره د الله نبی صلی الله علیه وسلم وتلی دي او بیا یې خطبه ویلې ده، او دا هم ثابته ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا کړې ده. نو یو حدیث شریف راځي، حضرت انس رضی الله تعالی عنه راوي دي، دی فرمایي وقد قحطوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل رجل من باب المسجد ورسول الله عليه الصلاة والسلام يخطب فقال يا رسول الله هلكت المواشي وخشينا الهلاك على أنفسنا فادعوا الله أن يسقينا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مغدقا عاجلا غير آجل. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو وخت پر خطبه باندې وو، د خطبې په حال کې وو چې یو سړی د مسجد د دروازې د خوا څخه راښکاره سو، او بیا یې وویل ای د الله نبي زموږ حیوانات ټول هلاک سو او موږ د ځانو پر هلاک بیریږو چې د تندې څخه به موږ مړه سو. نو ای د الله رسوله ته د الله څخه غوښتنه وکړه، دعا وکړه الله ته چې پر موږ باندې بارانونه راواوروي. انس رضی الله تعالی عنہ وایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم لاسونه پورته کړل، بیا داسې ول اللهم اسقنا، یا الهي ته پر موږ باندې باران واوروي، غیثا مغیثا ښه اورښت را باندې وکړه، مریئا مریعا داسې باران را باندې وکړه چې زموږ دپاره د خوشحالۍ زیری وي او زموږ دپاره خیر او برکت وي، او ژر یې را باندې راواوروه. نو راوي وایي چې ما کان فی السماء، وای په اسمان کې د ورځې هیڅ د رقم نه و، فارتفعت السحاب، نو ورځ راپورته سول د ده ځای څخه، حتی راوي وایي چې مسلسل یوه هفته باران واورېدي. بیا وروسته په دا بله جمعه کې بیا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د جمعې د ورځې خطبه ویله چې هغه سړی چې هغه بله جمعه پر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عرض وړاندې کړي و، بیا رالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم خطبه ویل فقال یا رسول الله تهدم البنيان وانقطعت السبيل فادعوا الله ان يمسك. اې د الله رسوله اباتي را باندې راونړېدلې
لارې مو پرېسولې د اوبو د بهېدلو له کبله ته الله ته دعا وکړه چې باران ودروي. راوي وایي فتبسم رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه الصلاة والسلام مسکا وکړه، یعنی په شونډانو باندې وخندل. بیا داسې وفرمایل اللهم حوالینا ولا علینا، اللهم على الآکام والزراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. بیا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا دعا وکړه چې یا الهي زموږ پر شاوخوا باندې باران واوروي، زموږ پر آباتیو پر کورونو هستوګنځایونو باندې مه اوروي، یا الهي پر شیلو، پر درو، پر غرو، د غرو پر لمنو او د درختو او د زراعتونو راشنه کېدو ځایو باندې یا الهي باران واوري. نو دا دعا هم د الله سبحانه وتعالی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه قبول کړله، باران واوري. نو بله خبره دا ده په دغسې حالاتو کې موږ باید الله سبحانه وتعالی ته متوجه سو او د الله څخه د دعا غوښتنې وکړو، په زارۍ و، په تضرع، په عاجزي او په ډېره سادګۍ سره الله جل وعلا شانه ته متوجه سو. قرآن مجید کې الله عز وجل د حضرت نوح علیه الصلاة والسلام د قوم حکایت بیانوي. د نوح علیه الصلاة والسلام پر قوم باندې صاحب د فتح القدیر لیکلي دي چې پر دوی باندې د نوح علیه الصلاة والسلام د مسلسل دعوت څخه وروسته چې دوی ونه مانه بارانونه بند سول او د دوی اولادونه نه کېدل. فتح القدیر لیکلي دي چې 40 کاله او 80 کاله دا سلسله پر دوی باندې دوام یې وکړي. په دغه وخت کې نوح علیه الصلاة والسلام دوی ته وویل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نوح علیه الصلاة والسلام خپل قوم ته ویل چې تاسو د الله څخه بخښنه وغواړئ، یقینا دی جل جلاله ډېر زیات بخښه کوونکی ذات دی. کله چې تاسو د ده څخه بخښه وغواړئ او دی بخښه درته وکړي نو پر تاسو باندې به اسمان په مسلسل توګه اورښتونه به در باندې وسي. یرسل السماء علیکم مدرارا، او د هغه رقم هغه الله جل وعلا شانه به ستاسو کومک وکړي په مالونو او اولادونو سره. د دې مبارک آیت څخه دا معلومیږي چې څوک د الله جل وعلا شانه وعالی دربار ته خپل ځان ورپیش کړي، خپل عاجزي خپله کمزوري الله ته وړاندې کړي، نو الله سبحانه وتعالی په نتیجه کې پر دوی باندې برکتونه را نازلوي او پر دوی باندې بارانونه اوروي او د دې مشکلات الله جل وعلا شانه د خپلو خزانو څخه ورپوره کوي. مشکات شریف کې روایت دی، انس رضی الله تعالی عنه فرمای كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء فإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه متفق عليه. وی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په نور دعاګانو کې لاس نه پورته کاوه مګر د استسقا په دعا غوښتنه کې به لاس پورته کاوه. د حدیث شریف مطلب دا دی چې یعنی دلته د لاس پورته کېدلو خاص اهتمام کاوه، په ډېر پابندۍ سره به په دې کې لاسونه پورته کول. دونه به پورته کول راوي وای چې دا لاسونه به د اسمان طرف ته دونه اوږده کړه چې د بغلو سپینوالی به معلومېدی، دونه به د اسمان طرف ته لاسونه اوږده کړه. په دې کې اشاره و دې ته ده چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د دې کار اهتمام کاوه او ډېر په عاجزۍ سره به د الله سبحانه وتعالی د دربار څخه غوښتنه کوله. دا مبارک روایت امام بخاري او امام مسلم دواړو را نقل کړي دي. دغه رنګه په یو حدیث کې راځي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د باران د غوښتلو په باب کې داسې دعا د الله سبحانه وتعالی څخه وغوښتل اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت. رواه ابو داود. چې یا الهي ستا بندگان وبکړه او دغه حیوانات او چارپایان وبکړه او ستا رحمتونه را نازل کړه او ستا مړه مځکه مړه د کښت او د باغ مځکه یا الهي ستا د طرفه د باران په اورښتونو راژوندي کړي. دا دعا هم د الله پیغمبر کول. نو خلاصه دا محترم درنو اوریدونکو دوستانو، انس رضی الله تعالی عنہ د روایت څخه هم دا خبره معلومه شوه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خطبې پر مهال باندې د الله سبحانه وتعالی د دربار څخه د باران غوښتنه کړې ده. نو موږ هم د جمعې په لمنځونو کې یعنی د خطبې پر مهال باندې او یا د لمانځه څخه وروسته په دعاګانو کې د الله جل وعلا شانه د دربار څخه غوښتنې وکړو تر څو پر موږ باندې الله سبحانه وتعالی رحمتونه را نازل کړي، بارانونه واوروي، برکتونه را نازل کړي او دغه تکالیفو، مشکلاتو، مفلسیو، تنګدستیو او نپستنګیو، مریضي، دا ټولې الله سبحانه وتعالی په خپل فضل او خپل رحم باندې لیرې کړي. نو د ټولو علما کرامو څخه احترامانه غوښتنه ده چې د جمعې
د لمانځه څخه مخته په خطبه کې هم په عاجزۍ سره د الله سبحانه وتعالی د درباره څخه غوښتنه وکړي، دعاګانې وکړي، او بیا که چیرې علما کرام د جمعې د لمانځه وروسته د دعا ترتیب لري، په دعا کې هم د الله سبحانه وتعالی د درباره څخه د باران غوښتنه وشي، او الله جل وعلا شانه دې زموږ او ستاسو په سیمه باندې برکتونه را نازل کړي، رحمتونه را نازل کړي، بارانونه الله تعالی را واوروي، چینی و ویالي و کاریزونه و اوبه الله تعالی را باندې ډېرې کړي، او د عذاب و د آفاتو څخه الله جل وعلا شانه ټوله امت مسلمه، ټول عالم اسلام په خاصه توګه زموږ او تاسو سیمه د بیچاره ولس د تکالیفو څخه راوژغوري. وصلى الله على النبي الكريم وآله وأصحابه أجمعين.